بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه د هیواد د ادبي بهیر ټولو درنو غړو، احسانمن صاحب او د استاد پسرلي د هنر او کلام مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې لومړی د هنر شاعر او هنرمند د نمانځنې لپاره لا هم زموږ په ټولنه کې احساس شته او د هیواد ادبي بهیر په دې ویاړمن بولم چې د یوه ستر شاعر د حق ادا کولو لپاره خپله ستره هیله څرګنده کړه. موږ په دغسې پیښو کې تر ډېره پورې په کمیت حساب کوو او کیفیت خپله د ستاسې له ارادې او ارمانونو نه راڅرګندېږي او دا کیفیت د استاد پسرلي په شاعرۍ کې، په هنر کې، په ټولو کې محسوس دی او ستاسو ټولو مینه ورسره څرګندوي. زه غواړم د استاد پسرلي د ژوند او د هغه د هنر په باب په دریو موضوعاتو کې خبرې وکړم. لومړی د هغه سبک دی، یا دا چې ولې دی د هندي سبک پیرو بولو. دوم د ده سمبولیکه ژبه ده او په اوس وخت کې د ده د شاعرۍ د پیغامونو ځای او په اوسنۍ شاعري او هنري کړیو باندې د هغه د اغیز او تاثیر په باب یو څو خبرې دي. لومړی خو په ټوله کې ستر شاعران وایي سترو کره کتونکو ته انتظار وي. د ځینو شاعرانو بدبختي په دې کې ده چې د ښو کره کتونکو په زمانه کې نه راځي تر څو راوسپړل شي د مخاطب او د ده ترمنځ یو پول جوړ شي. له نیکه مرغه سږ کال یوه بله ستره پیښه دا شوې ده چې ډاکټر صاحب درمل د سل بهاره حسن کتاب چاپ کړ او دا د پسرلي د حق د ادا کولو په برخه کې ښایي لومړی ګام وي، ځکه ستر شاعران لکه مخکې به چې ویل سترو کره کتنو سترو څېړنو ته اړتیا لري. دا ښایي یو فصل وي او یو کار وي. په سل بهاره حسن کې به لږ تر لږه د استاد د شاعرۍ، هنر او ژوند هغه خواوې راوسپړل شي چې لا هم ځینو سترو شاعرانو، کره کتونکو او ادب څېړونکو او ادیبانو له بده مرغه سترګې ورباندې پټې کړې وي. لوی شاعران د ټولو اړوند وي، په قومیت، ژبه، ولایت او سیمه او کورنۍ باندې نه ویشل کېږي، نو ځکه باید دې ته موږ او تاسې متوجه اوسو. زه خپلې خبرې د استاد په دریو بیتونو پیلوم. استاد وایي کم یو ملت چې رهنما نه لري هغه الفاظ دي چې معنا نه لري. کم یو ملت چې رهنما نه لري هغه الفاظ دي چې معنا نه لري. رنګ او ښایست نه دي تړلي سره، اوبړۍ هم شنې وي خو ښکلا نه لري. او بل ځای وایي کینه په زړونو کې شي اور د سرې، کینه په زړونو کې شي اور د سرې، چې تاوي ډېر وي خو رڼا نه لري. نو له دې څخه معلومیږي چې ستر شاعران د ژوند په باب خبرې کوي، په خپل هنر کې موږ ته درسونه راکوي. یوازې انفرادیت او ځان ښودنه نه یې پکې اجتماعي رنګ لري. راځو دې ته چې استاد پسرلی ولې د هندي سبک پیرو شو، یا ولې دغه سبک د ده د خوښې سبک وګرځېد او تر ننه یې دغه د هندي سبک د اتصال کړۍ تر موږه پورې را رسولې ده. سبکونه معمولا تر ډیره د هند او ایران په ځمکو کې راټوکېدلي دي. تر ټولو وړاندې لومړی سبک چې په فارسي ادب کې رامنځته شوی دی هغې ته خراساني سبک وایي. خراساني سبک د فارسي ژبو شاعرانو لپاره یو مطرح سبک و چې د لومړۍ نه تر شپږمې قمري پیړۍ پورې د فارسي ژبې شاعرانو ورڅخه پیروي کوله او ډېر شاعران په همدې لاره روان وو. اما په شپږمه پیړۍ کې دا سبک ورو ورو پیکه کېږي، یو بل سبک رامنځته کېږي چې هغې ته عراقي سبک وایي. دا چې خراساني سبک ورته وایي، دلته اکثره فارسي ژبې سبکونه د جغرافیې په اساس باندې ټاکلي. خراسان د هغه وخت جغرافیه و، هنر او کلتور او فرهنګ د ټول شان پکې حاکم وو. دا چې شاعرانو یې د خپل جغرافیې څخه د خپل سبک ځانګړنې اخیستې وي، همدا سبک یې ورکړی و. اما وروسته عراقي سبک چې راځي، معمولا په عراقي سبک کې یو څه دینی مسایلو ته زیات تمایل دی. د هنر او فطرت نه رافدې خوا په ټولنیزو مسایلو باندې زیات کار کیږي، چې په عراقي سبک کې د فارسي ژبې ستر شاعران سعدي، مولانا او حافظ مطرح کیږي او د سبک ته دوی تقریبا تر 10مې پیړۍ پورې دوام ورکوي. په 10مه پیړۍ کې عراقي سبک هم ورو ورو پیکه کیږي، څه د خپلو درنو پیغامونو د درنو مفکورو له وجې او څه د دې پیروانو د انفرادیت او ویشنې له وجې. همغه دي چې په 10مه پیړۍ کې یو ډول سبک رامنځته کیږي چې ډېره نازک خیالي ده پکې، ابهام دی پکې، طبیعت او ښکلاوې پکې موجودې دي. اما دې ته لا نوم نه دی ټاکلی چې دې ته هندي سبک ووایي.
نو په دې اساس باندې د بابا فغانی په نامه یو فارسی ژبی شاعر دی چې دې ته د هندي سبک بنسټګر ویل کیږي، اما بیا هم زیات پیروان نه وي ورسره. اما کله چې 11مه هجري قمري پیړۍ راځي په یو اصطلاح وایي د دې سره د شاعرانو د بڼ یو رنګ راپورته کیږي، یوه څپه راپورته کیږي او خلک په ډېر وا سره د هندي سبک پیروي کوي او دا بیا خپل ځانګړنې لري. نو ځکه 11مه قمري پیړۍ د هندي سبک د پیل یوه تر ټولو ځلانده پیړۍ ده چې هم فارسي ژبي شاعران او هم د همدغې زمانې پښتو ژبي شاعران هم دغه شاعرۍ ته تمایل ښیي. دا شاعري خو لومړی تر ډېره له مذهبي فکر او عقیدې یعنی تر ډېره پورې د مذهب او دین د تبلیغ او درنو پیغامونو څخه یو څه لرې ده. دومه ځانګړنه یې دا ده چې نازک خیالي، طبیعت، تشبیهات، غیر عادي خبره کول، کله چې موږ هنر تعریفوو هنر د خبرو نه آشنا کول دي او هندي سبک خپله په همدې باندې بنا و چې هنر باید نه آشنا شي. دغسې خبرې باید وشي چې هر څوک ورباندې پوه نه شي. په نورو سبکونو کې معمول دا و چې شعر هنر باید عام فهمه وي، هر څوک ورباندې پوه نه شي. اما دلته یو بغاوت رامنځته شو، وایي په هر شعر او په هنر باندې چې هر څوک پوه شي هغه بیا هنر شعر نه دی. په دې خاطر باندې ابهام او پیچلتیا پکې موجوده وي او لږ تر لږه یو څوک یا یو مخاطب د ډېر سوچ کولو نه وروسته په دې باندې پوه شي او رامنځته یې کړي. په دې وخت کې د هندي سبک لپاره دوه جغرافیې موجودې وې، یو ایران و بل هندوستان. په ایران کې په 11مه پیړۍ کې صفویان واکمنان وو. صفویان که څه هم عالمان خلک پکې موجود وو، اما صفویان لومړي خلک وو چې په 11مه پیړۍ کې په ایران کې شویا مذهب دود کړ، یعنی تر ډیره پورې د دوی هنرونه د مذهب په لومه کې رابند وو. صفویان ویل کېږي چې له آره سنیان وو، اما کله چې په ایران کې واکمن شول دوی خپله د صفویانو پاچاهي رامنځته کړ، دوی په ایران کې شویا مذهب رامنځته کړ او دوی تر ډیره پورې کوشش کوه چې د مذهبي تبلیغاتو خپل مذهب ته د خلکو د رااړولو او په همدې ډول د اړوندو مراسمو د ښه تدبیر د ترسره کولو لپاره کار وکړي، یعنی مذهبي خلک ورنه جوړ شول. همغه و چې په ایران کې ګڼو شاعرانو د هندي سبک ډېر هرکلی ونه شو کړلی، ځکه چې کله په دوی کې مذهب واکمن و نو هنر ته ډېره توجه نه کېدله. برعکس په همدغه پیړۍ کې بیا په هند کې مغول واکمن وو او مغول تاسو پوهیږئ چې مغول د هنر، فرهنګ او ادبیاتو یعنی دومره شایقین وو چې دربارونه د شاعرانو څخه ډک وو. د مغولو په دربار کې به سلګونه شاعران موجود وو او روزل کېدل او دوی ډېر ظریف فکر درلود، هنر ته ډېره زیاته توجه کوله، هغه که مادي فرهنګ او که معنوي فرهنګ و. ښه بیلګه یې شاید ستاسو لپاره تاج محل وي. تاج محل د مینې یوه کیسه ده، اما مغولو په ډېر مهارت او درناوي د یوې مینې د درناوي دپاره یوه حماسه او یوه کیسه رامنځته کړې ده. همغه علت و چې د ګڼو هیوادونو څخه شاعران ورمات شول په هند باندې، ځکه د مغولو په دربار کې شاعرانو ته جایزې ورکول کېدلې، درناوی یې کېده، د ملک الشعرا لقبونه ورکول کېدل. حتی خپله مغولي پاچاهانو شاهجهان او اورنګزیب هم په ګڼو مشاعرو ناستو کې د شاعرانو سره ګډون کولو. دا چې زموږ استاد خوشحال خان هم تر یوه حده هغې خواته تمایل ښودلی و، یا ځینې خلک نیوکې ورباندې کوي چې د مغولو سره یې ملګرتیا کړې. خوشحال یو ادیب و، په فرهنګي و هنري لحاظ یې طبعا د دوی هنرونو یو څه جذب کړی او ورسره ملګری و. دا چې سیاسي ایډیالوژي وه هغه بیا د ده خپل کار و. نو په همدې خاطر باندې په هندي دربار کې هندي سبک وروزل شو، مغولو دې ته توجه وکړه، پاملرنه یې وکړه، جایزې یې ورکړې، لقبونه یې ورکړل او شاعرانو دپاره یې ښه ژوند مهیا کړ. حتی په دې برخه کې وایي چې دغه هند ته تګ هم یو شوق و. ګډو خلکو کوشش کوه چې هند ته لاړ شي او هلته د ښه ژوند څخه برخمن شي. مثلا هغه وخت کې یو ایرانی شاعر صاحب وایي هم چو عزم سفر هند که در هر دل است، رقص سودایی تو در هیچ سر نیست که نیست. معنا دا چې وایي په اوس زمانه کې هیڅ دغسې سر نشته چې هند ته د سفر شوق نه وي کړی. هند ته تګ په اصطلاح دغسې په یوه خیالي سفر باندې شوی، لکه څوک چې کوهي کاب ته ځي د کوهي کاب د ښاپېریو شوق لري. یعنی دا معنا چې هندي سبک دلته ډېر پیاوړی شو، بارز شو. کله چې پښتو ته هندي سبک راځي، درې ډېر مخکښ کسان دي چې حنان بارکزی دی، حمید مومند دی او کاظم خان شیدا. که څه هم دغه دوه یې راوستونکي دي، اما اوج ته رسونکی او مطرح کوونکی کاظم خان شیدا دی. کاظم خان شیدا په خپل ټول توان او هنر سره وکولی شول چې هندي سبک په پښتو کې اوج ته ورسوي، پیاوړی کړي. او بل د دې دپاره دی
خپل اصول وټاکي د هندي سبک لپاره. په هندي سبک کې تر ډیره پورې په مضمون باندې ډیر زیات تمرکز کیږي. مضمون هلته د محتوا په معنا نه دی یا د موضوع یا د سوژې په معنا نه دی لکه موږ چې وړاندې کوو. د مضمون څخه د دوی هدف رنگین خبرې یا رنگین الفاظ یا دغسې بیانونه وړاندې کول وي چې خلکو ته ناشنا وي. کاظم خان شیدا د خپل دغه تیورۍ دپاره په هندي سبک کې یوه ډیره مهمه څلوریزه ویلې ده. دی وایي مضمون د شعر لکه پیکر وي، رنگین الفاظ رخت و زیور وی، ورلره بویا دا دواړه توکه پیکر که هر څو دل روباتر وي. دی وایي پیکر جسد دی یا د اسکلیټ دی یا الفاظ دی یا ژانر دی، وایي دا که هر څومره ښکلی همه ښکلی محتوا چې پکې وانه شوي دا معنا نه لري. دی رنگین الفاظ رخت و زیور وي. رنگین الفاظ دا معنا چې هر لفظ هر کلمه په هندي سبک یا په هندي شاعرۍ کې ځای نه لري او باید ښکلي الفاظ ورته غوره شي. دی بیا د خپل مضمون دپاره درې اصول ټاکي. وایي کله چې څوک په هندي سبک کې خبره کوي یو مضمون راوړاندې کوي، دا مضمون باید درې ځانګړنې ولري. لومړی تر ټولو دا چې نوی وي، تر وسه کوشش وکړي چې د ده نه وړاندې دا خبره چا نه وي کړې، چې دا په اصطلاح یو نوښت هم دی. بل دا دی چې ساده نه وي، باید پیچلی وي. دا پیچلتیا خپله د هندي سبک یوه ځانګړنه ده او که چېرته به غیر پیچلی و ابهام به پکې موجود نه و، وایي دا په هندي سبک یا په هندي ګرامر کې نه چلیږي. بل اړخ دا و چې مضمون باید تر لفظ غوره وي، یعنی دا معنا هغه قالب هغه خټه چې ته په شعر کې اچوې د الفاظو نه د باید هغه ډیره رنګینه وي، ځکه چې محتوا ښکلي شي. دی وایي پیکر که هر څو دل روباتر، یعنی دا معنا که هر څو جدا ښکونکی یا ښه محتوا او ښه پیغام او ښه خبره ده چې په دې کې نه یې کړې، وایي ته په هندي سبک کې شاعري نشي کولی. ښه، بله خبره چې کله موږ ستاسې په هندي سبک کې غوره کوو، هندي سبک تر ډیره د غزل لپاره جوړو، یعنی تر ډیره هندي سبک چې وده کړې په غزل کې وده کړي، یعنی دغه غزل ژانر د دې دپاره ډیر زیات مناسب و. تاسو د استاد پسرلي په ژوند کې واورېده، په ژوندلي کې ولوستل. د په ایران کې هم ژوند کړی، پاکستان کې هم ژوند کړی ده، هم اردو شاعري لوستې هم یې ایرانی شاعري لوستې ده. د حافظ سعدي تر ټولو پخواني دیوانونه د لوستي دي. د په ادبي ژوندلي کې دی راځي چې کله دی په کندوز کې و، یعنی تر ډیره یې د شعر العجم په نامه یو کتاب ترلاسه کړی و. نور فارسي ژبې دیوانونه یې لوستي وو او دا ټول هغه دیوانونه وو چې د هندي شاعرۍ پر اغیز لاندې لیکل شوي وو. معمولا حافظ او سعدي د د خوښې شاعران وو او دوی هندي سبک خامخا په خپل هغه کې جذب کړی، که څه هم پخوا د نورو سبکونو پیروان وو، اما هندي سبک دغسې یو بارز سبک و چې پخواني خپل ټول سبکونه یې تر اغېز لاندې راوستي وو او شاعرانو د خپل جذابیت له اړخه د دې سبک څخه پیروي کړله. او بل د استاد پسرلي پراخه مطالعه د د اوسېدو سیمه او طبیعت یا د د ذوق د دې سبب شو چې دی په هندي سبک کې جذب شي او په هندي سبک کې پښتو بیلګې وړاندې کړي. دته موږ ستاسې غزل ستوری وایي. غزل ستوری دا معنا د ګڼ شعرونه ګڼ شعري ژانرونه کارولي، اما په څو کې چې دی نبوغ ته رسېدلی او موږ ته په اصطلاح هغه خپله د زړه خبره کولی شي، هغه غزل دی. د ده غزل له بېلابېلو اړخونو او رنګینیو څخه تیر شوی راوړاندې شوی دی. یو تر ټولو مهم چې په هندي سبک کې ډېر زیات مهم دی په تصویر جوړونو کې مدعا المثل دی. مدعا المثل دا معنا چې یو شي ته ژوندی جسم ورکوي یا د خپلې خبرې د اثبات لپاره یو دغسې ساده دلیل وړاندې کوي چې ته قناعت وکړی شي. مثلا زه به ستاسو لپاره د یو مشهور بیت ووایم. دی وایي نورو پسې تګ سړی خړمخی کړي، ګرد د لارې وګورئ د شپون پر مخ. کله چې همدغه شپون چې پر مخ یې ګرد تروتی په لاره روان دی او د تقلید مفکوره تا ته وړاندې کوي، دا په اصطلاح د خپلې خبرې دپاره مدعا المثل دی یا ثبوت ته یو متل دی چې تا ثابتوي چې بلکل په نورو پسې تګ سړی همدغسې کوي. یا مثلا دی وایي کینه په زړونو کې شي اور د سرې چې تاوي ډېر وي خو رڼا نه لري. د سرې اور چې ستا په ذهن کې مجسم شو او بیا مو وروسته کینې ته راغلی، کینه هم همدغسې ده. کینه په زړونو کې پټه وي، ممکن ظاهرا یو چا ته وخاندې اما یو چا سره د کرکه دومره ژوره چې تا په خپل زړه کې وسیزي. نو دغه مثالونه د دې سبب شول چې خبره د یو چا په ذهن کې تداعي شي. او بله خبره د استاد پسرلي په شاعرۍ کې استعاري دي او سمبولونه دي. اوس راځو دې ته چې سمبول څه ته وایي او ولې د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سمبول وکارېده. سمبول اصلا نښې ته وایي، یو قراردادي سیستم ته وایي او سمبولونه معمولا په هغه ټولنو کې رامنځته کېږي چې شاعران مستقیما خپله خبره ونه شي کړلی
مثلا ته که سولې ته کوتره وایې یا کوتره د سولې سمبول ګڼې، د دې لپاره وایي چې دا خبره د تلپاتې شي او د هر چا ذهن ته راشي. او سمبولونه اکثره په ټولنه کې ریښې لري، یا دغه د تصویر جوړولو په برخه کې سمبول، استعاره او تشبیه او کنایه دا ټول سره یو ځای کیږي، یو بشپړ تصویر کاروي. استاد پسرلي هم خپل عالی شاعري د کورنیو جګړو پر مهال کړې ده. په کورنیو جګړو کې یا د افغانستان په داخلي جګړو کې متاسفانه شعر مات و، شعار واکمن و. د زنده‌باد او مرده‌باد، د ترانو د ازادۍ، د ګوندونو د ارتقا او د خپل مرام او د ښه ښودلو د بد ښودلو دغسې شاعري واکمنه وه. په دغه زمانه کې موږ تاسو ډېر دغسې شاعران هم د لاسه ورکړي چې واقعا هنري شاعري یې درلوده. مثلا موږ مجروح صاحب په همدغسې زمانه کې په پېښور کې د لاسه ورکړ، یعنی چا چې هنر ته، واقعي هنر ته کار کوو. نو په دغه زمانه کې شاعران مجبور شول چې د خپلو اصلي خبرو لپاره قراردادونه وضع کړي، سمبولونه رامنځته کړي. همدا سمبولونه مثلا موږ تاسې په هغه وخت کې ګڼو شاعرانو سور خامار اصطلاح کارولې. سور خامار د هغه وخت د روسي اصطلاح دپاره، د روسي یرغلګرو دپاره یو اصطلاح. مثلا وروستیو کې بیا تور خامار رواج شو چې د امریکا د راتګ دپاره یو سمبول و. په دې اساس باندې سمبولونو ته مراجعت د ټولنیزو محدودیتونو په سبب باندې کیږي، او د سمبول په کارولو سره زموږ خبره ابدي کیږي او تلپاتې کیږي، او یوازې هغه څوک پې پوهیږي چې موږ پیژني یا هنر پیژني او زموږ په اراده باندې باور لري یا ورسره اشنا شوی ده. نو په دې اساس باندې استاد پسرلي هم تر ډیره پورې کوشش کړی چې سمبولونه وکاروي. بله خبره د سبک د رامنځته کېدو ده. کله چې تاسو څوک د سب پیرو بولئ، ما مخکې ویل چې استاد پسرلی مونږ ولې د هندي سب پیرو بولو. د سب په غوره کولو کې یا یو څوک د یو سب په ګڼلو کې چې کله حسابوو شپږ ټکي ډېر زیات مهم دي، چې آیا دغه شپږ ځانګړنې په هغه کې موجودې دي که نه دي. له دې وروسته یو څوک د سب ایجادګر بولو یا د یو بل سب پیرو بولو، چې دې ته هم باید پاملرنه وکړو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ژبو او کلماتو ټاکنه ده. کله چې ته شاعري کوې، خپله ژبه او کلمات څنګه ټاکې، یا د نورو نه یې راکاپي کوې او که خپله کلمات ټاکې. هر کله د که حس که چې دا کلمه د ده کلمه ده، د ده خپله کلمه ده، ده ایجاد کړې او د سره ډېره ښه ښکارېږي، دا د یو سبک د ایجاد لومړۍ کلمه ده. مثلا ځینې وخت دا کلمې دومره پیاوړي شي چې موږ په کلمو باندې خپله شاعر پیژنو. مثلا کله چې همدا اوس د چینار ستاسې ذهن ته راشي، کاروان هم ذهن ته راځي، دا د سبک یوه ځانګړې کلمه ده او تمرکز یې ورباندې کړی او ډېره ښه یې کارولې ده. د ده اړونده کلمه ده. مثلا د درویش صاحب په شاعرۍ کې د تورې خبره، د پښتنو خبره، د دښمن خبره، د حجرې خبره، دا چې کله یا د څراغ خبره، د ده د شاعرۍ ځانګړې کلمې دي. او په دې سره موږ کولی شو چې د ده د ژبې چلند او دا کلمې د ده د یو سبک استازي دي. بله له معیاري ژبې څخه انحراف دی. سبک هغه وخت ایجادیږي چې ته د معیاري ژبې څخه انحراف وکړې، یا په سبک کې معیاري ژبه باید صفر ته راښکته شي. کله چې ته خپله ځینې لهجې کلمات کاروې، د خپلې سیمې ځینې کلمې کاروې، خپل ځینې د معشوقې لپاره ځینې سمبولونه کاروې، چې مثلا ځینو ورته شینوګۍ ویلې، ځینو تنوګۍ ورته، ځینې لیلا ورته ویلې. هغه خپل معشوق چې ته کاروې د هغې دپاره یو سمبول په خپل ځای کې په شاعرۍ کې ځای پر ځای کوې، د معیاري ژبې څخه انحراف کوي. یعنې په معیاري ژبه کې تر ډېره پورې موږ سبک نشو ایجادولی، ځکه په معیاري ژبه کې ټول همغسې غږېږي. ته چې د دې څخه انحراف وکړې، متفاوت شي، ځانګړی شي، بیا ته د یوه سبک موجود او پیرو کېږي. بله خبره یې تکرار او تداوم دی. یعنی ځینې کسان نوې خبرې لري، اما په درېیم او څلورم غزل کې بیا همغه خبره ورنه هیروي، بله خبره راخلي. کله چې ته نوښت راولې، دا نوښت باید ستا په هر شعر، په هر کلام کې تر اخره پورې تکرار وي او ته په هغه باندې وپېژندل شي. یعنی که د ستا نوم لرې شي د شاعرۍ نه، خلک د ستا شعر ولولي، پوه شي چې یو دا خو د پلاني شعر دی. مثلا د رحمان بابا ډېر غزلونه دي، که د نوم هم ورنه لرې کړي، دیوان نه یې راڅیرې کړي، ته ولولې، ته پوهېږې چې د رحمان بابا کلام دی. که نوم نه یې ورسره، علت دا دی چې د خپل تکرار ته تداوم ورکړی. څلورم ټکی د ژبې د کارولو طرز دی. یعنی په شاعرۍ کې یوه خبره دا کېږي چې شاعر د ګرامر څخه مستثنا دی، یا شاعر د ګرامر پابند نه دی، یا شاعر ګرامري او نحوي خپلواکي لري. دلته تا ته دا وایي چې ته څنګه خپل طرز او ژبه پیدا کولی شي، ته څنګه خپله کلمې پیدا کولی شي. دغه د ګرامر څخه خپلواکي تا ته د همدې دپاره درکړل شوې چې ته ځانګړې لار پیدا کړه. اما که ځانګړې لار پیدا نه کړې او بیا هم ګرامر نه رعایتوې، نو بیا فکر نه کوم چې ته د یوه سبک پیرو وبلل شي. بله مهمه خبره د بلاغت ته.
بلاغت که څه هم تر ډیره پورې موږ په وینا کې مراعاتوو، هر څوک چې بلیغ غږیږي، اما بلاغت په خپل کلام او کلمو کې و پراخه چاپیریال ته زمینه مساعدول دي. یعنی دا معنا چې ته په خپله شاعرۍ کې ځینې دغسې کلمې پیدا کړې چې لسګونه معناوې ورکړي، هر څوک خپله معنا ورنه واخلي، خپل پیغام ورنه واخلي. مثلا د رحمان بابا شاعرۍ ته که تاسې راشئ، صوفي، عارف، عاشق، یو مستانه، یو بل دغسې کس چې فکر کوي د ټولنیزو نورمونو خلاف دی، د ټول وایي چې رحمان بابا زما دی. علت دا دی چې دغه د بلاغت ساحه دومره پراخه ده چې هر څوک په شاعرۍ کې خپل ځان ویني، پکې راڅرګندېږي او فکر کوي چې رحمان بابا ما ته مخاطب دی. همدغسې ګڼ نور شاعران هم دي. او وروستی خبره یې یا وروستی ځانګړنه یې د څه په برخه کې د متکلم فردیت او شخصیت دی. یعنی فردیت باید هر څوک ولري، خصوصا په کلام کې. موږ تاسې وایو چې دا زما سټایل دی، دا کار ولې کوي، وایي دا زما خوښیږي. یعنی دغه فردیت د ځانګړي ژانر سره مینه، په ځانګړي طرز د خبرو کول او خپل ادبي شخصیت ساتل. مثلا تاسو د استاد پسرلي شخصیت ته وګورئ، د ده دغه ظاهري څیره تقریبا د د کلام سره ورته ده. څومره چې د شعر سپېڅلی او هنري او ژور او خاموش دی، د استاد پسرلي دا څیره هم همدغسې خاموشه ده. یعنی اکثر شاعرانو ته چې پورټریټونه ټاکل کیږي یا تصویرونه ټاکل کیږي، مثلا خوشحال بابا ته چې موږ کوم تصویر ټاکلی دی، غیشه یې دی یا کله کله په ګوتو باندې باز ناستی، دا د شخصیت څخه یو راوتلی تصویر دی یا پورټریټ دی چې ورته. یا رحمان بابا ته چې کوم عکس انتخاب شوی، همدغسې کاظم خان شایده او نورو ته ممکن دوی په ژوند کې هغسې څیره نه درلوده، موږ سره عکس نشته، اما د ده انفرادیت او شخصیت چې د د اثارو څخه مراخستی زموږ په ذهن کې د هغه یو تصویر جوړ کړی. نو په دې اساس باندې هر ادیب، هر د سب پیرو که چېرته تاسې وهم نه وینئ، د د کلام له لوستلو څخه وروسته په ذهن کې ستاسې یو تصویر وي چې د د قواره باید همدغسې وي. دا د ده هغه ټولنیز شخصیت چې ستاسو په ذهن کې مجسم شوی دی. او که ستاسو په ذهن کې چا خپله څیره، یو ادیب خپله څیره مشخصه نه کړه، بیا معنا دا چې د خپل سبک جاته ډېر نه دی ورنږدې شوی دی. په شاعرۍ کې هم د استاد پسرلي سمبولونه تر ډیره پورې د ټولنې څخه اخیستل شوي دي، یا شکایت دی، یا نیوکه ده، یا ټولنیزه اصلاح ده، اما سپکاوی په هیڅ ډول نشته پکې. په سمبولونو کې تر ډیره پورې یا سیمې راخیستل شوي، یا نظریې راخیستل شوي دي، یا کلي راخیستل شوي دي، یا حتی د ځینو ژوو نومونه پکې راخیستل شوي دي. اوس په شاعرۍ کې سمبول څنګه راځي؟ د خوشحال بابا د یو بیت نه په دې کې شروع کوم. د خوشحال بابا په زمانه کې د ده په اصطلاح یو رقیب و، یو ملګری و چې وروسته بیا د مغولو سره یو ځای شو، مستجاب مومند نومیږي. مستجاب مومند تر ډیره پورې مغولو ته د یو چاپلوس یا د غوړمال په توګه مشهور شوی دی. اما خوشحال بابا چې د مغولو سره کوم وخت تیر کړی، هغه یې ذکر کړی، او بیا چې کله خپل دریځ ورسره ذکر کړی، یا په اصطلاح د دوام ژوند یې ورسره ذکر کړی، دا خبره یې هم ورسره ذکر کړې ده. وایي پس له مرګه دی د اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ کعبې ته، یا مغولو سره رزم. وایي زما دوستي ورسره ښکاره او دښمني مې هم ورسره نږدې ده، رزم دی، جنګ دی، لا د نور ورسره وایم. دی د مستجاب مومند په اړه وایي مستجاب مومند که چرګه د مغول ده، مستجاب مومند که چرګه د مغول ده، زه خوشحال خټک خو باز یم، ځای مې غر دی. دلته دوه سمبولونه په شاعرۍ کې کارېدلي دي. چرګه د څه سمبول دی؟ د هغې دپاره چې د کارولی دی د تامیوالي په بل چا باندې د اتکا، یعنی که دانه د ور واچوله در سره وي، او که به نه یا هر وخت چې زړه شو حلالوي دی، او استفاده که د خرڅوي دی، که د هر څه ورکوي. یعنی چرګه زموږ استاد په اصطلاح کې دغسې یو شی دی چې تل موږ ورباندې حاکم یو، زموږ تابع ده، که زموږ خبره به مني. اما باز د څه سمبول دی د په شاعرۍ کې؟ دی وایي چې زه باز یم، زه خوشحال خټک خو باز یم، ځای مې غر دی. غر د څه غر خپل اول د ازادۍ سمبول دی. زموږ د ازادۍ جګړې یا د خپلواکۍ جګړې ټولې له غرونو څخه راشروع شوي دي. او بل غر د آزاد طبیعت، د آزاد هوا او د طبیعي فطرت یو زیږنده ده. او بل باز زموږ استاد سره د ازادۍ سمبول دی. د نړۍ د اکثرو هیوادونو په بیرغونو کې د باز سر او مخوکه راغلی. معنا ده چې ازادي، خپلواکي، غورځنګ او برید او په خپل ځان باندې حاکمیت. نو ځکه خوشحال بابا په خپل ځان باندې یا خپل ځان دپاره په دې ځای کې د باز سمبول غوره کړی دی. نو ځکه په دې باندې فقط ادیبان پوهیږي. اما دا خبره په هغه وخت کې محفوظ هم ده، په ښه ډول یې کړې ده. په پښتو لنډۍ کې راځي، وایي باز مې کارغانو سره لاړو، مردارې غوښې خوراک شوې مړ بشینه. پام دې شو؟ کارغه د څه سمبول دی او باز د څه سمبول دی، بیا هم همغه خبره ده. یا مثلا موږ تاسې که
زمری د یو چا دپاره کاروو یا د حیوان یو نوم دی زمری کاروو، یو چا ته وایو چې زمری، اما که خدای مکه د یو بل حیوان نوم ورته واخلو چې پلانی هغه غوسه کېږي. باز او زمری زموږ ستاسو دپاره د غیرت سمبول دی. یا مثلا زموږ ستاسو دپاره توتکۍ باندې ولې زموږ ستاسې زړه بدیږي، درناوی ورته کوو، زموږ دپاره د عاجزۍ سمبول دی. یا مثلا ګیدړه د چل او فریب سمبول دی چې موږ تاسو یې کاروو. او همدغه سمبولونه د ژوند د بېلابېلو اړخونو زموږ د ژوند د شریکانو یعنی غیر انساني کسان د حیواناتو نه راخیستل شوي او زموږ ستاسو په ژوند کې بیا عملي شوي استفاده ورنه شوې ده. اوس استاد پسرلي د سمبولونو سره بیا هغسې چلند نه دی کړی، یعنې ده په سمبولونو کې هم خپله نوښت کړی په سمبولیکه ژبه کې. دا یو ځای وایي څو چې کینه او خشونت وي مجنون مړ مه ګڼئ، څو چې کینه او خشونت وي مجنون مړ مه ګڼئ، څو وي مرض د مفتخورۍ نوم د حاتم پاتېږي. موږ تاسو دپاره خو مجنون د مینې سمبول دی، یعنی کله چې مجنون یادوو وایي چې د مجنون زوی یا پلانی مجنون یې او ډېر وبخئ. دلته معنا مو دا ورکړي چې مینه تداوم لري، مینه شته ده، او کله چې مجنون یادیږي یعنی مینه هر وخت ژوندی ده. خو استاد پسرلی وایي څو چې کینه او خشونت وي مجنون مړ مه ګڼئ. دی وایي چې مجنون د کینې او خشونت تاوتریخوالي او د کرکې سمبول هم ده، یعنی دا معنا چې برعکس اړخ ته د سمبولونو اشاره کړې ده. یعنی تر څو چې مینه او کرکه او نفرت وي وایي مجنون به هم ژوندی وي، ځکه څوک چې د دې څخه رابولی بیرته اړخ ته خو د مجنون لارې ته به یې رابولی. دا د د سمبولونو یو بل نوښت دی. بل ځای وایي څو وي مرض د مفتخورۍ نوم د حاتم پاتېږي. حاتم زموږ ستاسو دپاره د سخاوت او اخلاص سمبول دی، د ورکړې سمبول دی، د لورینې سمبول دی. اما استاد پسرلی وایي چې دا د مفتخورۍ سمبول دی. حاتم خلک مفتخاره مخته کړي چې په کت پیسې ورچوه خوري یې دی کار او زیار په خپل لاس د ګټلو. دلته دا وایي تر څو چې مفتخوري موجوده وي وایي حاتم نوم به هم ژوندی، یعنی ده ځینو سمبولونو ته د بل اړخه راکتلي دي تر څو د خلکو پام ورته راوړی، ورته ژوندی شي. او حال دا چې موږ تاسو په همغه یوه مسیر متاسفانه تر دې دمه ورته کتل. په دې اساس باندې د ده سمبولونه هم ژوندي دي، هم برعکس دي، او هم په ټولنیز نقد باندې سمبال دی ولاړ دي. د مجنون بل نوم چې دی قیس دی، د قیس کلمه بیا په بل ډول هم کارولی ده. دی وایي وایي نبض د صحرا در پسې غورځي قیسه چیرې ځې، نفس د صحرا در پسې غورځي قیسه چیرې، ښکلې غرڅنۍ در سره بیا دامن ته راوله. دلته قیس بیا د څه سمبول دی؟ د کرکې سمبول دی، د ورکې سمبول دی. قیس ته وایي چې دا صحرا اوس بې له تا نه بدرنګه شوې ده، نبض د صحرا در پسې ګرځي، ته چې د صحرا نه وتلی صحرا ناروغه شوې ده، مري در پسې بیرته راشه چې د صحرا په تا باندې ښکلې وه، په مینه باندې ښکلې وه، او ښکلې غرڅنۍ در سره بیا دامن ته راوله. دلته بیا د لیلا دپاره یا د مقابل جنس دپاره بیا هغه نوم نه دی کاروه، غرڅنۍ. موږ مثلا غرڅنۍ، غرڅه خو د یوې ښکلا سمبول دی، غرڅنۍ سترګې د ښکلې سمبول دی، یا هغه مینه چې ترهېدلي رم وهلي درنه ډارېږي. دی وایي که ته راشې بیرته به دا صحرا په مینه باندې را ژوندی شي. دلته غرڅنۍ بیا هم د لیلا دپاره یو ځانګړی سمبول دی. په همدې ډول د په شاعرۍ کې د قفس، دیو، پنجرې، دیوان دغه سمبولونه دي چې په همغه وخت کې د هغه کسانو لپاره کارول شوي دي چې ملي شتمني لوټلې ده، ملي یووالی له منځه وړی دی، له هیواد سره یې خیانت کړی دی، د فرهنګ سره یې خیانت کړی دی. په دغه سمبولونو باندې ده هغه غندلي. اما د تشخص یا حس آمیزۍ په هنر باندې هغوی ته یو وجود هم ورکړی دی. یو ځای وایي څاروان ویده شو لاره ورکه، جرس هم نه لرو، د څه بېوسو قافله ده نفس هم نه لرو، یارانو وګورئ چې پیښو څه راپېښې کړلې، په بند بدیان یو خو دانې او قفس هم نه لرو. زندانیان یو، دلته قفس بیا هم د کور دی، یعنی په یو پردي هیواد کې بندیان یو. اقلا که څوک بندي کوي خو دانې او قفس ورکوي، وایي موږ یو دغسې سیاد بندیان کړي یو چې بندیان یو اما دانې او قفس مو هم نشته، په څه ډول صحرا کې بندیان یو. دا خپله د مهاجرت د ژوند نه یو سمبول دی، د هغه خاورې یو سمبول دی چې استاذ پکې ژوند کړی، خواخوږي مینه شعارونه دي اما نشته پکې. بل ځای وایي دښمن دی پروت وي موږ له آره سره خپلو کې خورو، د ګور چونجي شو غم د پیش او د پس هم نه لرو.
د ګور چینجي د ده یو بل سمبول دی چې بیا یې کارولی او دا سمبول د بې اتفاقۍ لپاره دی. وایي د ګور چینجي چې کله وږي شي خواړه یې له منځه لاړ شي بیا خپلو کې راځي یو بل خوري یو بل ختموي او دا ډرامه تر هغه روانه تر څو خپله ختم شي. په دې اساس باندې د ګور چینجي د افغانانو د بې اتفاقیو لپاره یو سمبول دی چې خپلو کې سره خوري، دښمن هم نه لري، اما په دې اساس باندې یو پیغام هم ورکړی دی. بل د استاد په شاعرۍ کې سمبول یوازې په مجرده بڼه نه دی راغلی، د استعارې نه هم مرسته غوښتې، د تشبیه نه هم مرسته غوښتې، د کنایې او مجاز نه هم مرسته غوښتې ده. په دې اساس باندې د ده هنر بشپړ شوی دی او د ده په شاعرۍ کې سمبولونه ژوندي تلپاتې او مهمه دا ده چې روزونکي دي او انسان ته یې روزنه ورکړې ده. زه یو دوه بیتونه د ده وایم. وی پسرلیه هم مکان یم هم زمان یم هم ښکلا، ګودر یم پخپله مازدیګر یم پخپله. بل ځای وایي څومره ملا شرمې دي الله د پېښورو به، څومره ملا شرمې دي الله د پېښورو به، خوار چڼي یې وڅښي سلطنت ته به په تمه وي. یعنی په مکان باندې هم د کله کله انتقادونه شته چې د پېښور خاوره اوبه طبیعت داسې ده چې چا وڅښه د پاچاهۍ تمه به لري او ورسره به وي. بل ځای وایي مینه کې چې وکړي څوک اودس په خپلو اوښکو، دا ډېر مهم بیت دی. مینه کې چې وکړي څوک اودس په خپلو اوښکو، لمونځ یې ادا کېږي په ولاړه لکه شمع. پام ده شو اودس دلته خو ظاهرا هغه اودس دی په اوښکو اودس نه کېږي، اما دلته تقدس او ریاضت د پاکۍ دپاره یو سمبول دی. یعنی دا معنا چې څوک خپل وجدان ملامتي ومني، د خپلو اوښکو باندې وژاړي، په خپلو تېروتنو باندې وژاړي، زړه یې پاک شي، وایي د ده په اوښکو باندې اودس روا کېږي او ورباندې کېږي. وایي بل ځای وایي تا ویل چې بیا به سره ګورو د محشر په ورځ، جوړ په ما قیامت شو که رښتیا وي وعده لنډه وه. قیامت د وعدو لپاره بیا هم یو سمبول دی. دلته دا ډېر مهم بیت دی. وایي ما چې وی غلجي د اصفهان په ښار ور وختل، ما چې وی غلجي د اصفهان په ښار ور وختل، څه خیالي باڼه وو چې لښکرې مې رایادې شوې. یعنی د بیا هم د تشبیه استعارې په مرسته د غلجي سرتیرو لپاره پر اصفهان د ورختو، اصفهان چې دی تر ټولو په اصطلاح د ایرانیانو له نظره د نړۍ ښکلی ځای دی. دوی وایي اصفهان نصف جهان، دا یې د ښکلو سترګو سره تشبیه کړی دی او دا باڼه چې پرې راکوزېږي دا یې د غلجي سرتیرو سره ورغه کړي، هغه چې افغانانو یې احمدشاه بابا په وخت کې په هغې باندې ورختلي دي. اما دا د واکمنۍ د افغانانو د حاکمیت لپاره یو سمبول دی چې یو وخت یې درلود. دی وایي څه خیالي باڼه وو چې لښکرې مې رایادې شوې. اما تر شا یې هماغه چې افغانان په نورو باندې ورتلل، نور یې تسخیرول، د هغې زمانې لپاره یو زماني سمبول دی. بل ځای وایي نقاشه ټول رنګونه ګډوډ، نقاشه ټول رنګونه ګډوډ، شینده دیوال ته شاید چې څه خو ورته شي، شاید چې څه خو ورته شي زما لیوني خیال ته. یعنی په دیوال باندې نقاشۍ دلته تاسې ټول وګورئ او دا اصلا د هنر اصلي موضوع ده چې زموږ ستاسې تجربه تر ډېره پورې پکې نه وي شامله. وروستی بیت وایي پسرلیه مینه مې بدۍ له زړګي ویستلې، په بدو هم نه ترووم ټنډه بودا یې کړمه. بودا د ځان تېرېدنې کله چې بودا د خپل مذهب اختراع کوي او خپل اصول وضع کوي، د هغې دپاره دی 10 دغسې اصول ټاکي چې تر ننه پورې په ګڼو ټولنو کې دي. یو تر ټولو مهمه دا ده وایي که چا وښکنځلی، که چا سپک درته وویل، که چا په خاورو وویشتی، وایي ته به ځان خاموش ساتې او دا اصول به د هغه نه مراته. دی هم وایي چې زه د حالاتو دغسې کړم چې هېچا ته غبرګون نه ښیم، هېچا ته څه نه وایم، آرام کړی یم. یعنې دا معنه دلته د تضرع سمبول، د خاکسارۍ سمبول، د نورو پر وړاندې په ښو اخلاقو د ماتې ورکولو سمبول. نو په دې اساس باندې وروستی خبره زما دا ده چې د پسرلي د عالي صاحب د عالي شخصیت په رڼا کې د هغه سمبولونه هم روزونکي دي، هم تاریخي څرک او نښه او ګزار لري او هم د راویښونې یوه روحیه پکې موجوده ده. یا تر ډېره پورې دغه سمبولونه دغسې نه دي چې د زور یا د ویرې یا د ډار لاړخه وضع کړي، بیا یې هم هغه خپل روزني سبک، ښووني سبک چې د ژوند عالي درسونه دي د پکې بشپړ کړي دي. اما بیا هم د ده شاعري راسپړنه غواړي، د ده سمبولونه او استعاري کوډونه راخلاصول غواړي او د په شعر باندې عمل پکار دی تر څو موږ د یو عالي شعر او عالي شاعر او یا کلنې اتیا کلنې تجربې په ژوند کې شاملې کړو. وروستي ټکي په کت په دغه ټکو راخلاصوم چې استاد پسرلی په دغه 4 ټکو اوس موږ لمانځو او باید بیا ولمانځل شي. اول دا چې د شاعرۍ روایتونه مات کړل،
پخوا به شاعران داسې وو یا به یې د تیر ستاینه کړله یا به یې د ماضي ستاینه کړله یا به د حال په ستاینه کې بوخت وو. پسرلي د ژوند او د حال شاعري وکړه، د ژوند شاعري وکړه. او بل دا چې په لوستونکي د ذوق د ښایست او د روزنې د ښکلا خوښونې روحیه ډېره پیاوړې کړه. تاسو چې د استاد پسرلي یو غزل ولئ، تاسو مجبور یو ښه باید د ځان سره ولیکئ یا یې حفظ کړئ یا یو عکس واخلئ. همدا ستاسو ښکلا خوښي یا ذوق خوښي روزي او تاسو ته درس درکوي. بله مهمه خبر دا ده چې د ژوند د غزل حق ادا کړ. تاسو یوه لیکنه دا کوم ولوسته کله چې پښتو غزل له اکبر زمینداوري له تر محمد صدیق پسرلي چې استاد رفیع لیکلی ده، هلته وایي چې د اکبر زمینداوري څخه وروسته غزل کومې لوړې ژورې درلودې او د استاد پسرلي په راتګ سره پښتو غزل بیا ولې رامطرح شو، بیا ولې یعنې خپل اوج ته ورسېده. او بله مهمه خبر دا ده چې د پښتو او فارسي د غزل د ځمکې دغه ګډ چاپېریال ډېر زیات مهم دی. د استاد پسرلي د شعر په برکت موږ د ګڼو فارسي ژبو غزل بولو شاعرانو له شاعرۍ سره هم آشنا شو. تاسو که د ده غزلونه ولولئ، ګڼ بیتونه یې د فارسي ژبو شاعرانو څخه تضمین کړي، د حافظ، صاحب، مولانا بیتونه یې راخیستي، بیا یې تضمین کړي، حتی د هغې ژباړه یې راخیستې ده. دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په شاعرۍ کې ژبې او بریدونه مه ټاکئ، شاعري مطالعه کړئ او هغه لوی شاعران ولولئ تر څو د ژوند د رازونو رمز او ښکلا سره آشنا شئ او بیا په خپله شاعرۍ کې هم د دې څخه یو څه تاسې زیاتولی شئ. اما په یوه شاعر پورې محدودېدل، د یوې ژبې په شاعر پورې محدودیت ممکن ستاسې نه هم ډېر لوی شاعران جوړ نه کړي. نو د پسرلي حق په دغه مقاله او لنډو خبرو نه ادا کیږي. پاک رب دې هغه ته جنتونه ورکړي او هېواد ادبي بهیر ته د خدای لاس ستر ادبي حوصله ورکړي چې د هستیو په لمانځنه کې لکه تل چې نقش ادا کړی بیا هم خپل نقش ادا کړي. که زما خبرې لږ اوږدې شوي، تاسو ټولو نه بښنه غواړم. په خدای مو سپارم.